بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، کله کله ځینې وخت موږ تاسو د یو اپلیکیشن لینک ته اړتیا لرو چې موږ د اپلیکیشن لینک پیدا کړو یا یو کوم ملګري ته د واتساپ مسنجر یا د میسیج له لارې یو اپلیکیشن ورولېږو، نو هغه ملګری نشي کولی په نوم باندې هغه اپلیکیشن پیدا کړي، ځکه په هغه نوم باندې زیات اپلیکیشن موجود وي. نو دوی ته زیاتره وخت مشکل جوړېږي. یا موږ تاسو یو ویډیو جوړوو، نو د ویډیو په ډسکرپشن کې یا لومړي کمنټ کې موږ یو د هغه اپلیکیشن لینک اچوو، نو هغه لینک ته اړتیا وي. نو موږ تاسو زیاتره وخت نشو کولی چې څنګه د اپلیکیشن لینک را پیدا کړو چې نه ځای ونیسي او هم لینک ولرو. نو لینک ډېر په کم اسانه طریقه سره راهیستی شو او په ډېر ساده طریقې سره یې راهیستی شو، او په دې طریقې سره موږ کولی شو د نورو ملګرو سره د اپلیکیشن په پیدا کولو کې کومک وکړو. نو راځو لومړی پلی سټور ته راځو. طریقه په پلی سټور کې درته ښایم. پلی سټور خلاصوو، مثلا دلته راځو، یو اپلیکیشن انتخابوو چې هر اپلیکیشن وي. مثلا زه غواړم چې د ایمو اپلیکیشن را پیدا کړم. ایمو اپلیکیشن به موږ څنګه را پیدا کوو؟ نو دا ډېره اسانه او ساده طریقه ده چې نه ځای ونیسي او نه کوم مشکل راته جوړ کړي. نو یا ملګري ته د میسیج له لارې یا د مسنجر له لارې یا د واتساپ له لارې صرف د اپلیکیشن هماغه لینک ولیکو او دی په یو کلیک سره هماغه اپلیکیشن ډایرکټ پیدا کړي. نو راځو ویډیو نور نه اوږدوو، د پاس درې ډاټ چې ګورئ، ټکي چې ګورئ، په دې باندې کلیک کوو. دلته درې اپشن یې موږ ته راکوي. نو زموږ کار صرف د شیر اپشن سره ده. تاسو وګورئ د اول سر کې شیر اپشن، په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، دلته موږ تاسو فیسبوک باندې، ټویټر باندې، واتساپ باندې، زپیا باندې، کروم، هر څه کې لیږلی شو. نو اکثره ملګرو په بلوتوت او میسیج باندې هم لیږلی شو. نو اکثره ملګري چې کله د شیر اپشن ووهي، دلته په لومړي سر کې دوی ته کافي لینک په نام باندې یو اپلیکیشن ښکاري، هغه باندې کلیک چې وکړي بیا هم لینک راهیستی شي، او بعضې ته یې بیا داسې نه راغلي. نو زه یې لنډه طریقه درته ښیم. دلته زه نوټس ته راځم. تاسو وګورئ، زه نوټس ته چې کله راغلم، وګورئ دلته یو لینک را پیدا شو. دغه لینک چې ده، دغه د ایمو لینک ده. نو دغه لینک موږ تاسو راغلو، نو په ډېرې ساده طریقې سره د اپلیکیشن لینک زموږ تاسو سره پاتې شو. نو دا یوه د اپلیکیشن د لینک پیدا کولو تر ټولو لنډه او ساده طریقه چې موږ تاسو د هر اپلیکیشن لینک پیدا کړو. نو ګرانو ملګرو، که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې له تاسو سره شریک کړو. نو نور مو په خدای سپارم. الله مو مل شه.